مکتب کې د په 10 کلو کې زده نه کړه زوی ګوره دلته په نیمه دقیقه کې درخیم ګوره که تا سره چېرته یو مثلث وي پوه شوې داسې یو مثلث وي که نه د دې درې واړو زاویو په اړه موږ څه ویلی شو دا زاویه جمع دا زاویه جمع دا زاویه دا درې واړه زاویې چې موږ جمع کړو دا همیشه موږ ته څو راکوي 180 درجې راکوي ښه دا یو شی باید په مثلثو کې ته زده کړې بل شی دا دی که تا سره فرض مثال یو مثلث وي درې واړه څنګونه یو برابري فرض مثال دا هم 15 متره دی دا هم 15 متره دی او دا هم 15 متره دی بیا د زاویو په اړه موږ څه ویلی شو زاویې هم باید یو برابر شي پوه شوې 80 درجې دا هم شي 80 درجې دا هم شي 80 درجې دا هم شي ځکه 80 د ثلاثیه کېږي زاویه همیشه ثلاثیه درجې کېږي ښه نو دا درې واړه 80 کېږي که فرض مثال دا ورې دوه څنګونه یو برابري فرض مثال داسې ښه دا هم 15 متره دی او دا هم 15 متره دی دا ولې د زاویې په اړه موږ څه ویلی شو دا ولې صرف دومره ویلی شو چې دا زاویه نه خو دا دوه زاویې باید یو برابري پوه شوې دا زاویه او دا زاویه باید یو برابري که دا فرض مثال موږ ته راکول شوي چې دا 80 درجې ده موږ دا دوه زاویې پیدا کولی شو دا هم باید 50 درجې شي او دا هم باید 50 درجې ځکه چې ټول باید یو ثلاثیه درجې شي او داسې به پې ځان پوهېږي